د روزې میاشت رااله، د هغې متعلق یو څو ضروري خبرې ستاسو مخکې عرض کول دي. الله فرمایي چې اے هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی دی، کتب علیکم الصیام، فرض شوی ده په تاسو باندې روزه، کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه څنګه چې فرض شوی و په هغه خلقو باندې چې کوم تاسو نه مخکې تیر شوي. نو روزه په تمامو امتونو باندې فرض وا د هر چا د شان مناسب. روزه عزیزانو یوازې خوراک سکاک نه خولې بندولو ته نه وایي، روزه به د هر شي نیسئ، د سترګو به هم روزه یي، غلط کار ته به پکې نه ګورئ، د غوږونو به هم روزه یي، غلطی خبرې به پکې نه اورئ، د خپو به هم روزه یي، غلط ځایونو ته به پکې نه ځئ، د لاسونو به هم روزه یي، غلط څیزونه ته به نه اچئ. نو روزه یوازې خوراک سکاک نه ځان بندولو ته نه وایي، روزه د دې ټولو څیزونو نامه ده. بعض ائمه تر دې پورې لیکلي دي چې کچا په روزه کې غیبت وکړو، پردی بدی او اله د خپل مفادو د پاره، نو په دې روزه ماتیږي. خوله به هم چې دی په غلط شي باندې نه استعماله، ژبه به په غلط شي باندې نه استعماله، دا احتیاط بم کوي. د روزې میاشتې ته رمضان وایي. رمز په عربي لغت کې سوځولو ته وایي، یو شی چې بل شی سوځي دې ته رمز وایي. علما لیکي چې په دې نام میاشت باندې الله پاک رمضان نامه ځکه ایښې ده چې کدی میاشت کې سړی د ایمان په تقاضا باندې روزه ونیوي، نو د 11 میاشتو ګناهونه چې دي هغه ټول په دې باندې اوسوځي. نو الله پاک دې مونږ او تاسو ټول ته توفیق راکړي چې دا روزه په ښه احتیاط سره ونیسو. څنګه چې روزه فرض ده، داسې 15 وخته منظم فرض ده. څنګه چې روزه فرض ده، داسې چې پیسې ورسره حجم فرض ده. روزه فرض ده، داسې چې پیسې ورسره زکاتم فرض ده. روزه فرض ده، داسې چې بل سړی دی ولیدو او درو جماعت یو د پښمنی درکه نه لګي،
نو هغه سره امدادم فرض دی. دا واوره که په یو محله کې یو کور بی پښمنی روزه ونیوه، یو کور، الله به پیدا ټوله محله جهنم ته لېږي. که په روزه کې یو غریب روزه ماته نه او په تا پته ولګېدا او داغه روزه ماته نشته او تا ولګه روزه ماتي بندوبست نکو، الله به ټول محله جهنم ته بوزي. او دې ته نه وایي چې روزه مونږ او راشي د شپې اپس پسې ودرېږي او صاحب حافظم چې کوزو پاس کیږي غرړې 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 څه چل دی ختم شو، ختمونو نه خلاصي. زمونږ بیړه تباہ ده. زه درته په ایمان وایم او بیا درته په ایمان وایم چې دوه بزرګانو سره زما ملاقات شوه دی او هغه دواړه بزرګانو ته دا علم و چې د قبر حال به معلومولو چې دی مړی باندې لاندې سال دی. او دواړه بزرګانو چې کومې ادیرې ما ته ښودلې دي 15 منټه به مراقبه وکړه او 15 منټه پس به ما ته ویل چې بچیا د ټول ادیره کې داسې بړې نشته چې ته وګوره زړه دې خوشحال شي. دا ټول ادیره کې مړی چې دي دا ناستي او غوښې ته غوسیږي لګیا دي. په قبر کې دا عذاب می چې ناس به تیکا بدر نه پری کی چا چاړه داسې لاندې راځي بیا به دا غوښه ورته جوړه شي بیا بدر نه تیکا پری کی. دا ټول مړی په قبرونو کې چې پراته دي غوښې ته غوسیږي لګیا دي. تاسو چې مړی خخ کوي په ادیره کې څه کوئ؟ ا د مړی وارث تر رضا د خدای، رضا د خدای. د بد خندیر بچی چې رضا د خدای نه نو دا به مړ کېده. وای تاسو ټول چې رضا د خدای نه نو دا د خندیر بچی به مړ کېده. او د خدای رضا او مرداري کو کنه نو بسر سره به ځان ورته خېسي رضا د خدای، رضا د خدای. دا دوا به یاد کړو، دا دوا به یاد کړو. په دې نه کېږي خپل چې دی واخلی الته دی کېږدي خد سنبال کا بیا در نه لیږدي درته براشي د قهر ریږدي تکیا د خدای شا په ګورستان کې مرګ دې په سر دې میرا فقیران شته بوخره پزړه توګیر آخر بلاړ شي د دې مرګ دې په سر دې میرا فقیران شته بوخری پزړه توګیر آخر بلاړ شي د دې جایګیر غشنی ولې درته کمان کې داسې درته ولاړ دی. دا مرګ منټ پسته پسینه نه نوځي او کپ میاش پسته نه نوځي او کپ هفته پسته نه نوځي. دا ټول جایګیرونه چې دي دا به ختم شي. یو ډاکټر مړ کېدو نن 90 کاله مخکې 70 لک روپۍ ته پاتې کېدې. وصیت یې وکړو
چې زما د مرګ نه وروسته د جنازې نه زما د لاسونه داسې وباسئ، داسې چې دا خلک پکې رواني چې زما د لاسونو ته ګوري. یو سړی ورته ناست، هغه ورته ولې ویلې دومره لوی دولت را سره چې خلکو ته پته ولګي چې تش لاس لاړو. نو هغه ورته ویلې چې خدای دې خوار که چې راتلې څه دې راوړي ځان سره، تاسو چې د موره پیدا کېدئ څه غوټه در سره وه، څه دې راوړي دي، خو چې څنګه 2 لاسه راغلی وي داسې 2 لاسه به تې ځې که نه، څه وړي خو نه ځان سره. نو عزیزانو بړومبه شپه چې کوم پولیس به په قبر کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بيدینه سړی ته په داسې شکل کې راشي چې دی ورته وګوري نو زړه د خولې نه بار وځي، او داسې کېنئ چې کېنئ نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر ورته وښیي، ورته وایي ما كنت تقول في حق هذا الرجل، د دې سړي متعلق دی دنیا کې څه عقیده وه، دی چې ورته وګوري نو دی به وایي چې ها ها لا ادري والله که زه خدای پیژنم، دا پیژنې دا څوک دی والله که دی خو زه پیژنم. اوس چې د الله په دربار کې او د الله د پولیس په مخ کې ته ووایې چې زه رسول الله نه پیژنم، ستا به څه دي؟ ستا به څه دي؟ دا خو به دې وړاندې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تمام نقش و نگار آپ په زړه کې لیکلې چې داغه خوله څنګه وه، داغه غاښونه څنګه وو. اوس زه تاسو نه دا جومات کې چې ناستې تپوس کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم غاښونه څنګه وو؟ ویلی شئ څوک؟ داغه پوزه څنګه وه، سترګې څنګه وې، د سر ویښتې څو قسمه وو، ویلی شئ چاته؟ لاسونه یې څنګه وو، په لاره تللې څنګه وو، لباس یې څنګه وو، پټکې یې څنګه وو، څادر یې څنګه وو، د چهرې بناوټ یې څنګه وو. دا نقشه به دې زده کړي او په دې نقشه به مینې اله به هغه فوټو چې اوس ته چې د کوم سړی نه پېژنې او د هغه فوټو درته څوک وښیي ته به ووایې چې دا پلانی دی، وایي ټول سم وایي، ما ستړی کوئ ما. کوم سړی چې ته نه پېژنې او د هغه فوټو درته څوک وښیي نو ته به ووایې چې دا پلانی دی، او چې پیژنې او فوټو درته څوک وښیي نو څه به وایې چې دا پلانی دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر چې درته وښیي نو چې تا وړاندې نه هغه خط و خال پیژندلي نو به وایې چې هذا محمد رسول الله وآمنا به، دا جناب محمد رسول الله دی او ما په د ایمان راوړی. نو ملایکې به ورته وایي صدقته، ته رښتیا وې، مونږ ته وړاندې نه پته وه چې ته به همداسې وې، او چې ته وایې چې ها ها لا ادري والله که زه خدای پیژنم، ملایکې به وایي خبیثه مونږ ته وړاندې نه دا پته وه چې ته به همداسې وې. نو په دې قبر کې بیا په عذاب مقرر شي یا په لړمان مقرر شي تر قیامت پورې، یا قبر تنور شي او اور پکې بلیږي
او دې پکې کله اور پاس راوړي او کله لاندې وړي، کله پاس راوړي او کله لاندې وړي. د لاهور ادیره مولانا شمس الحق افغانی ته حضرت لاهوری رحمت الله علیه په سترګو ښودلې وه، ویل په مخې راته لاس راخ کو او راته وی چې دې ادیرې ته وګوره. افغانی صاحب قرآن خوړو چې ما ادیرې ته وکته د هر قبر نه د اور لمبې راوتې، د هر قبر نه. نن درې ورځې ته مړي پسې ناست دي، تا سره دا احساس وي جما چې ایښی دی د هغه به څه علي هلته قبر کې به یو سوټمارې زوی به راځي او دا دوا به یاده کړو، دا دوا به یاده کړو، او بیا چې معتبر راشي خان راشي، خان راشي، ارباب صاحب راشي، افسر صاحب راشي، نو ټول ورته ټوکرای شي او هغه به کینی نو پر دې ځای به داسونه یې دا دوا به یاده کړو. دا داسې کې اشاره کم ځای ته وکړي ستا مړی چې شوی دی زما د ته پې خوشحال شي چې خانم راغی زما مړي ته. دا خلک چې د جنازې ما په زندګۍ کې د مړي خبر نه دی ګرځولی، په زندګۍ کې ويكره اعلام المیت فی الاسواق والمحلات. په بازارونو په جمعتونو کې او په بازارونو کې د مړي خبر ګرځول چې دی دا حرام دی، د مړي خبر ګرځول. په دې خدای ناراضي ما چې کله چا مړي ته لاړ نشم هم ګیله نشته، ځکه چې ما خپل مړي ته تر غوښته نه نو زاور کې خپل کار کوم. ستا واده ته زه قدر نه رالم په ما دې سګي ده نه زما دې خوړلې ده او نه ستا خورم، زاور کې خپل کار کوم. خبره د دین کوا، یارانه د دین کوا او تعلق د دین ساته، د دنیا مکوا. تباہ بشي، غرق بشي، انجام بم بیا داسې وي چې څوک بم را ټینګولی نشي. دیو جنا سوچ وکړئ روزه د الله تعالی د داسې عبادت ته داسې چې په هر عبادت کې ریا راتلی شي، په حج کې ریا راتلی شي چې خلک راته اتی صاحب وایي، په منځ کې ریا راتلی شي چې خلک راته بزرگ جمیل وایي، په زکات کې ریا راتلی شي چې خلک راته خسی صاحب وایي، هر عبادت کې ریا راتلی شي. روزه واحد عبادت ته چې ریا پکې نشي راتلی، کته پټ او خورم چاته پته بنه لګي. نو واحد عبادت په ټولو عبادتو کې روزه ده چې دې کې ریا ناراضي. نو د دې نورو ګناهونو منهیاتو نه به پکې ځان ساتي. عزیزانو یو ټکی بل وور، تاسو مونږ ټول غریب خلک یو. یو غریب مزدورکار لا چې د کلی خان روټۍ وکي، ا مزدور بسوک په جامو کې راځي کی چې خان ورته روټۍ وکي او راوي غواړي، ا مزدور بچکی. نواب ورته وکي، د ملک بادشاہ یو غریب ته روټۍ وکي. الله اورنګزیب بادشاہ او د خپل ملک وزیر اعظم ته د لیچی یو څو دانې داسې په خپل لاس ورکړي. چې ورکړي نو وزیر اعظم سبالا
ټول رعیت ته روټه وکړه چې په ما پرون الله ډېره لویه مهرباني کړې ده. څه وی بادشاہ مالا په خپل لاس د لیچي دانې راکړې. چرته زو چرته د بادشاہ لاس. کہاں میں کہاں یہ نگہت گل نسیم صبح تیری مہربانی. ما ته بادشاہ په خپل لاس د لیچي دانې راکړې. د دنیا یو وزیر د بادشاہ په لاس ټول رعیت ته روټۍ کوي. د قیامت په ورځ د نیکو تقسیم چې کیږي نو هر نیکی به نیکی کون کی ته د ملائکو په لاس ورکړل کیږي. واحد عبادت چې ده هغه روزه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله وی حدیث قدسی ده الله وی چې الصوم لی وانا اجزی به. روزه زما ده او د دې جزا به زه په خپل لاس ورکوم. نو تاسو ته به دغه روزه ثواب د الله په لاس ملاوي. یا الله چې د الله لاس بسنګي. یو روایت دا ده چې الصوم لی وانا اجزا به. روزه زما ده او د روزه په بدل کې به روزدار ته زو ورکړل کېږم. الله وی د روزه په بدل کې به روزدار ته زو ورکړل کېږم، یعنی زه به د روزدار شم. په دې لنډای بوچای روزه باندې الله بستاشي. اسی وایم چې یو طرف ته زمونږ د عبادتو ته ګوره، زمونږ د کمزورۍ ته ګوره، او بل طرف ته د الله د فضل او د رحمتونو او نعمتونو ته ګوره. او یو ور درته کوم عزیزانو چې دا واورئ. نن سبا خو روجماتی د پاره د خلکو سس نخرې جوړې کړي. په خپل علاقې کې چې کم ځای اوسېږئ دا کوشش وکوئ چې اسې نه چې د روجماتی وختي او د چارو جماعت نه وي، بیا به تباه شي، غرق بشي. په خپل علاقې کې به دا سروې کوي چې اسې نه چې څوک بې پښمني پاتې نشي، څوک بې چایو پاتې نشي. نو تبوی چې مونږ ځان له چې سکړیا به بل ورکو. تا یو سړی راته بل ورته مونږ ځان له چې سکړیا به بل ورکو. کینه د ګډي بچیا تا ځان له سکړی او غټه واخه به دې پخ کړی، ټیپر به دې پکې چوری، چټنی مټنی به دې ځان له سکړی. په خدای قسم حضرت علی او بی بی فاطمه قسم وخوړو امام حسن او حسین نا جوړو چې یا الله کدا دواړه جوړ شو نو مونږ بدرې روزه تا د پاره ودیسو. دا دواړه خدای جوړ کړ، دواړو روزه ونیوه. چې روزه ونیوه چې ماښام شو دروازه کې आवाज شو، حضرت علی د روزه ماتي سره قجوري مجوري او ستوان دا برابر کړیو. دروازه کې आवाज شو چې یتیمان یو مسکینان یو والله کم دروټه درک لګي. ا دواړو چې ځان له سبندو بس کړي وغه ټولو چت کو غیله بار ورکو. د چا غنیکه به وکي، مولا به وکي، یا به پیر صاحب وکي، یا به
ګیرور صاحبو کی یا به اتی صاحبو کی د چا مور به وکي زبردست وکم سباله بیا روزه کړه په نهاره چې بیا روزه کړه چې ماښام بیا څه کجوري وغیرہ تیاری کړي بیا دروازه کې आवाज وشو چې یتیمان یو د روټای درکب نه لګي بیا حضرت علی ارسوچت کو باره ور بی بی فاطمه ورته داسې نه وای چې دا سکه مونږ به نه خورو نه فاطمه وا کنه خاتون جنت وا کنه مونږ به د خپلو انبر سره میخي چې ساتلې دي په کورونو کې دي ته بده سیو کوي تاسو پیمان وای ها زه به وکم تاسو به وکئ په درې ورځ بیا روزه شو چې بیا روزه شو چې بیا ما خام تیارې وکړو بیا دروازه کې आवाज وشو چې اسیران یو دروټای درکم نه لګي بیا هر سوچت کوور قران راغی چې یوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا قرآن راغی چې دا په وفای په نظر ولې وکړه چې دا ورځ نه یریده چې په کوم ورځ بد شر به په ټوله دنیا خپور او بیا روټۍ وخوروله په چا په مسکینانو یتیمانو اسیرانو باندې او بیا ورته وایي څه انما نطعمکم لوجه الله روټۍ خدای د پاره در باندې وخوروله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا بدل دې نه غواړو نه شکریا در نه غواړو خدای د پاره در باندې و نفلی روزو کې حضرت علی او د بیبي فاطمه ایمان ګوره اوس فرضي روزه د عزیزانو په علاقه کې بد اثر وي کوي څوک بیچاره پاتې نشي څوک بیرو جماعتي پاتې نشي څوک به پښمنی پاتې نشي کینه ټول علاقه به الله ونیسي دا به تاسو ومنئ چې زمونږ د دې ملک د پاکستان شریف ډلې ډلې هشتا ځان سره جیب کتری بوزي دی ورته ناشتي او هغه ټول ورځ د اجیانو نه جیبونه کټ کوي یو اجیراشي چې مان دومره پیسې رانه ورکې شوې یو بل راشي دومره رانه ورکې شوې بل راشي دومره رانه په مکه کې یعنی دا به تاسو ومنئ چې زه په 65 کې حج ته تللی وم او چترای ورا سره د بیت الله شریف په خوا کې مې کې خو زه په منځو درېدم او زه ورته اوس په منځ کې ګورم او یو سړي اوچته کړه او منډه یې کړه نو منځ مې ورپسې ماتولی نه شو او بجوی نو عزیزانو زما عرض داده چې دا ګناهونه د بخښنې نه دي او مو په دې تمه کېږئ چې جماعت له یو قجوره راوړو 50 کروڑه کجوري ثواب دی او
پکوړې دې کراوړې او دومره ثواب دی پکې دا پکوړې میکوړې به ټولې په دې کونه درو منډلې شي او جهنم ته به دې روان کی. پکوړو میکوړو خبرې نشته. تاسو خیال راکړئ پردې حق عمر له بیړه تباه او یو غرور د دې هلکه تاسو د جمعې پر ورځ ښځې نه را پرېږدي که څه چل دی؟ یعنی امیان په 12 بجې راغلي دي او مولیان په 1 بجه راځي جمعات. دا به هم سبا د جنت ټیکهداري. څه علاج به یې کې خواغه یو ښځه وه لورې مړه وه زمونږ په مالت کې نو هغې پې جړل نو په انکو کې وایي چې بچڑی میں کس کس نو رواں بچڑی میں کس کس نو رواں ماں نو رواں کہ پیو نو رواں کہ پیراواں نو رواں کہ بچڑی تنو رواں سوک سوک بجاڑی نو ټول غر کی اسی دا جنت باس ماستا سو مخ کی شروع کړي دي شاید چې دا ما غلطی کړې ده ځکه چې مونږ ته ګوره او جنت ته ګوره. یو د جنت په خدای قسم د یو بوټي قیمت کدا ټول پاکستان ستاشي ټول پاکستان او دا ټول پاکستان ورکه نو د جنت د یو بوټي قیمت به پوره نه کی. وګورئ په سورۃ رحمان کې ولمن خاف مقام ربه جنتان څوک چې په ګناه قادر شو په ګناه ودرې دي او زړه کې دی ویلې چې هوی د دې خو به خدای تپوس کوي او رستو شوې دي ګناه باندې دي قدرت راغې او رستو شوې نو الله وی دې سړی ته به انعامي زد و جنت ورکو. چې په ګناه قدرت راغې او ګناه نه رستو شوې انعامی 2 جنت ورته ورکو. په دې جنت کې بچي فیهما عینان تجریان یو 2 چینه به پکې چې داسې بجاری وي چې سترګې به په کدو ورته په خوند نه مړي میوه به پکې سي فیهما من کل فاکهة زوجان د هر قسم میوه به 2 قسمه بیا دلتا د خاور بوجای کې درته تکیا نه نصیب کیږي. التبت سے چلی متکئین علی فرش بطائنها من استبرق تکیا بوالی وی دے جنتیانو په فرشونو باندې تکیا بوالی داس لکه دا دلتا زه باجوړ ته تلو منو خان سره چې ملاو شونو
هر یو سړی به چې راتلو صادر به ځان لاندې کولو، پس مکه به کېناستو، خان کټ کې ناستو، نو دی په کټ کې نه کېناسته. زه زړه کې ویارېدم چې اوس ما ته ونه وایي چې کوشه د دې کټ نه. دا خان خو خان دی که نه؟ خان زمونږ د بالا ماڼۍ کې هم ډېر دي د وچې خانان. په کوڅو کې سپي د لوږې مړه کېږي. نو ما چې اوس ما ته ونه وایي چې کوشه د کټ نه، خو چار دی ښایي ما ته غږ ونه کو. هر یو چې راځي صادر ځان لاندې په ځمکه کښېني. ما یو نه غلي غونډه پته کوم دا څه کوي؟ دلته چې خان کټ کې ناست دي نو مونږ نشو کې ناستی. دا د خان بې عزتي ده. او هغه داسې متکې ته ډډه والی و، داسې لاس کړی و، ما نه یې تپوس کولو څنګه یې مولانا صاحب ښه د دې خانانو ګوره داسې خبرې کوم. شته ستاسو علاقه کې خانان که نه؟ شته که نه؟ داسې خبرې څنګه یې ها داسې خبرې کوي. یا یو دلته بالا ماڼۍ کې به ما ته کله کله وي مړ شو غریب خدای دې وبخي، ویلې څنګه یې؟ ما بل خیم خیمه ولې ما خو درنه تپوس کوم، ما هم درته ویل چې خیم که نه. دا تپوس څنګه کې څنګه یې؟ نو باجوړ نه چې هغه زه را تښتېدلی بیا نه یم تللی. داسې په غضب واوړېد. نو دلته تا ته د سړي په مخ کې متکي ته ډډوال نه نصیب کېږي. اول ته به څه کې متکئین علی فرش بطائنها من استبرق. تکیا بوالی وی دی جنتی پاغ فرشونو باندې چې داغه سټ بدرې خمشنو غټو نوي. وجنل جنتین دان. الله بیا دا د جنت نعمتونه به څنګه وي؟ دا به داسې ډډه والي کیله خورم. هغه بوټی به کیله په خپله سپیده کی او بوټی به دومره راوږد شي چې ستا د خولې له به کیله تیاره راوړي، تا به لاسونه داسې انار خورم. بوټی به انار صفا کی او ستا د خولې له به یې راوړي. داسې مهرباني په دې ټول کائنات کې چرته شته؟ په دې ټول کائنات زما عزیزانو بیا به ته ووایې چنډه زه د بوټي د لاس شی نه خورم، ماله د خادمان سپین کی او را دی وړي په تالی کې دی راته پیش کی. نو الله څه وایي چې په جنت کې به خادمان داسې ښایسته وي. اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. د جنت خادمان به دومره ښایسته وي چې ته ورته وګورې نو ته به وایې چې د ملغلرې نه چا تار ویستی دی او یو د بل د پاسه ټپکیا وي. دومره ښایسته به وي لکه ملغلرې. اوس خو ښایستهوالی اوس مونږ ښایسته نه یو نو خادمان به لا څه ښایسته وي. او بیا چې د چا خادمان وي د هغه د شکل ته وګورئ. تاسو دار ورځ د اخبار کې ګورئ کنه دا د ملک حکومت خلق چې دي د دې بوتاړونو ته وګورئ.
یا د خپل شکلونو ته داسې په شیشه کې لګ لګ ګوري ها زمون شکلونه څنګه دي ورځ چې تیریږي هر مخ نه د سړي زړه توري د چهرې نه د نور بناوټ ختميږي بالکل هر سړی نه شوتر جوړیږي لګیا تاسو دې خلکو ته وګورئ په میلیونو ګرځا داسې شکل بدرتا په مخ را نشي چې ورته وګورئ وړه دې خوشحال شي په میلیونو ګرځا په چار شکل در مخامخ کیږي یا به پوزا بونډي وي یا به خلک څه چلی یا به مړه خو څه تندر بوالی نو د جنت خادمان بداسي چې زارعتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا ته چې ورته وګوري نو ته به چې ملغلرو نه چاتار وسته یو د بل د پاسه ټپکای عالیهم ثياب سندس خضر واستبرق جامې به څنګه اغوستي جامې به اغوستي د شنورې خمو عالیهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضه پلاس کې به کنګڼه چولی د خادمانو د زرو نو چې په کوم لاس تعالی تاله پیش کړي چې فروټ پکې پرې کړی دي یا روټای پکې تیار ده پاغه لاسونو کې به کنګڼه مچولی او شکلونه به هم د بلغلرو پشانی نو ته چې هغه ته وګورې هغه روټای نه به موړ شي کنه وای کنه خلیخم ټپی نه دي ناسی پتا ما ورته ناسی دی بس خو پړ جنت ته ورن نوځي خادمان به داسي یا الله ترحم وکي چې غلامان او خدمتگار د جنت بداسي وي چې حوري به بیا څنګه بیا الله ته وګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی فرمائی چې ولا خلوف فم الصائم اطيب عند الله من مسك دروجدار سړی د خلی وګمه چې کومه ده د لوګي نه چې په کوم خله کې وګمه پیدا شي الله وی دا وګمه ما باندې د مشک او د عنبرو نه مخلګي ته خدا خپل خلد یو غریب سړی خان ته ورنږدې کی او داسې ورته وکي خان بوج لري د خوار کخله کې دی غول نیولي وای به ورته کنه ها او الله څوي ولا خلوف فم الصائم اطيب عند الله من مسك دروجدار د خلی وګمه چې دا ما باندې د مشک او د عنبرو نه مخلګي لعنت په داسې قوم وي چې دا الله د شفقت ته وګوره دا الله دی رحیمانه او کریمانه نظر ته وګوره دا الله دی مهربانو ته وګوره او د انسان دی بغاوت ته وګوره د انسان نه لوی باغی دی وخت کې د الله نه بل څوک نشته لوی باغی چې دی هغه انسان پکار خداو چې دا الله یو مهرباني یا الله
ما تاسو ته په خوا یو خبره کړې وه چې زمونږ دا قوم چې دی دا اپریدی قوم دی. نو اپریدی چې دی د تحصیلدار او ډیپټي صاحب نه ډېر داسې جار او قربان کیږي. نو زمونږ یو خپلو هغه چېرته تحصیلدار له کوواټ ته ورغلی نو تحصیلدار به ورته راپاڅېدلی ورغاړې وتی به یو په ملا بیا وله ټپ ورکړی یو بیا ورته ویلي چې کورسۍ کې تشریف کېده. نو دی چې کور ته راغی نو ښځې ته وایي چې وا ښځې تحصیلدار صاحب له چې راغلم دا سر او ته په کورسۍ کې راپورته شو ورغواړې وته و په دې ملې وټپاولم و بیا یې راته ووایي چې په دې کورسۍ کې تشریف کېده. نو ښځې په دې تشریف پوه نه شوم چې دا تشریف څه شي لایي. نو ښځه ورته وایي چې دا د غولو ځای له تشریف یایي که نه. وی چې ته وګوره نو د ما د غولو د ځای دوره قدر وکړه چې تشریف یې ورته ووایي و په کورسۍ کې کېنه. اوس اپریدي خو داسې دي او ته چې چېرته تاڼې ته لاړ شي تاسو ټول تلي یئ. ستاسو ایمان ما د پولیس او د تاڼې او د مرزا صاحب په مخ کې کتلی دی. ما ته معلوم یې تاڼې ته لاړ شي مرزا صاحب سلام علیکم داسې ناست علیکم څه چلې او تا خړوس نه زړه بوټ وځي خدای خیر کې مرزا صاحب په غوسه دی او لا چې سې چو صاحب ته ور مخامخ شي دلته ما ستاسو ایمان لیدلی. ما کتلی ستا ایمان میں په تاڼه کې کتلی دی او د خپل قوم ایمان میں په تحصیل کې کتلی دی. شاه ابن ادهم د نوابی لباس بدل کا شاه ابن ادهم د نوابی لباس بدل کا رستو کا کارونه د دنیا عشق ولکړه. شاه ابن ادهم د نوابی لباس بدل کا رستو کا کارونه د دنیا عشق ولکړه. کړه په عشق د یو کې عاشقان په ځان لکونه. په خدای قسم چې په یو مین شي چې هغه د الله ذات دی دا دنیا به پتا مې نه او قسم په خدای دی چې په هغه ذات ته مین شي د دنیا به د مثقال ذره عمره پروا نه لري. د مثقال ذره عمره تاسو خیال را تاسو ځان ته وګورئ نن د بندگانو څومره تابع یې. د بندگان یو سر لور شي ډېر ټیس ټپاس کې تللی او چې ورشي نو چټ ولیکي چې دا چټ دننه ورکه چې فلانې خان راغلی دی تا سره ملاقات. بس هغه افسر د دوانو هم نه نو ته ورته بار ناست او انتظار کې. زه درته په ایمان وایم چې ځان ته سوی او زه ورغلی ما نه چټ لېږلی دی او نه مې جواب لېږلی دی. اردلي دروازه کې ولاړ دی یو طرف ته شه
وجی اطلاع ورته د حضرت عمر په دروازه کې دربان اوس نیخ په ورځه د یو نه یې نو الله د لکونو کړی یې چې د یو شوي لکونه بستاسوي دار سه بستاسوي نو یو الله پرېخه دی الله تاسو پرېخي او په قیامت کې هم دا چلو شي چې کذالک اتت کا آیاتنا فنسیتها زما قانون در تراغلو او زما قانون تغییر کړو او پریوی خو کذالک اليوم تنسى نن مام تپریخ وی او هیر میکړي چې تا زهر کړو ما په دنیا کې نو ما ته هیر کړي الله دې امان راکړي چې د قیامت غوندې سخت ورځي او دا الله درباري او الله تا ته وایي چې ته ما هیر کړي بیړه دې د پلار او د نیکم تباش را کنه غرق شوي کنه نو عزیزانو یو ذات سره لگاو اور سبستاش ما تاسو ته دا خبره کړې و چې الصوم لي وانا اجزي به روزه زما ده او د دې جزا به په خپل لاس ورکوم یو روایت دا دی چې الصوم لي وانا اجزا به روزه زما ده او د دې په بدل کې به روزدار ته زور کړل کېږم الله و استاد روزه په بدل کې به زدر کړل کېږم زبستا شو اندازه وکړئ چې د یو روزه په بدل کې الله بستا شي نو چې الله ستا شو د خدای ټوله خدای ستا شو کنه شو هرڅه ستا شو نو دی وجنه عزیزانو لک سوچ وکړئ او یو ټکی می پرور ولې واوري چې دو شیونه دي چې هغه به د قیامت په ورځ بالکل نه بخلې کیږي یو پردې مال چې تا په ظلم او په جبر باندې خوړلې وي دا به نه بخلې کیږي او یو غرور تکبر ځان ته زویل دا به نه بخلې کیږي دا زټکه دا دومره خطرناک ټکی دی چې عمر او ابد الاباد د پاره د سړی بیړه تبا کی شیطان څومره مشهور شی دی شپږ لکه کاله د خدای عبادت کړو شپږ لکه کاله او د ملائکو استاد پاتې شوی یو ټکی وکړو چې د آدم علی السلام لاش تیار شو او ملائکو ته حکم وشو چې سجده ورته وکړي نو تمام ملائکه ورته په سجده پریوته الا ابلیس مگر شیطان انکار وکړ ولار پاتې شو الله ته تپوسو کو چې ما منعک الا تسجد اذ امرتک چې ما ته حکم وکړو چې سجده وکړه پاولې ونکړه نو دی ورته په جواب کې وایي چې قال انا ز او دې ته سجده خلقتنی من نار وخلقته من طین زه د اور نه پیدا یم چې پاک شه دی او د خټې نه پیدا دی زه څنګه د ته سجده وکړم خدای وی ښا تا زما په مخ کې دا زه ولې وې الله وی زه خو زه یم بل څوک دی چې زما په مخ کې زه ووایي
شتا په سایکل د 500 سیرو چایو یا د 2 سیرو چایو یا د 3 سیرو چایو غوټه را روانه کړي په جمرود نه او د لنډی کوتل نه په 100 روپۍ کرای پاغي پسې کسٹم والا په یو لو ډبل وین کې ګرځي او چې سایکل والا وګوري الا دا دې هم کتو د دنیا غن کا نا سایکل والا نړ بوټي کله په یو کوستی منډي وای کله په بل کوستی منډي وای کله خدایم هلاک کا چې هلاک شي خدایم هلاک کا چې هلاک شي نو تورې چي دي دا تورې چي بیګاله تاسو سکای نه چې نن تاسو سمګلینګ جوړ کړی دی دا څه چل دی وای دا سمګلینګ دی تاسو یو افسر وخای په دې پاکستان کې چې داغه خزه د پاکستان جامع اغوستي شتا بنګي گئی یو افسر وخای چې داغه خزه د پاکستان جامع اغوستي یو افسر وخای چې هغه د پاکستان جامع اغوستي په کور کې لوخي وګوره دا د پاکستان لوخي دا ټلویزیون د پاکستان جوړ دی ها ته کوم ځای جوړ دی دا سمګلینګ شو کنه شو نو چې ستا په کور کې ټلویزیون سمګلینګ پروت دی د ایر کنډیشن د کوم ځای جوړ دی د پاکستان جوړ دی د جاپان دا ستا په کور کې لګیدل دا سمګلینګ نه دی کوم چې ستا کور ته راننوځي اسمګلینګ نشو او چې کوم غریب په وګ کړی او په کرای چا سره وړي هغه سمګلینګ سمګلینګ پاوډر دی نن پاوډر والا چې تاسو ونی سي په جیل کې پراتی مزي چرچی کوي خوريس کی عيش کوي پاوډر والا چې راونی سي خرڅون کی جیل میل ته مپره د خو چې څنګه دی ونی وو پس مکه سملاو تبر ورته ونی سو کیمای کا نن د پاکستان بچی تمام د پاوډریانو د لاسه تباہ او برباد تباش بیا په کوم دکان کې چې بلو پرنٹ چلیږي پولیس والا ورشي راوي نشي د بلو پرنٹ چلو بلو پرنٹ چلو بلو پرنٹ جیونی سي تان عدالت ته بوزي مجسټریټ وایي چې دا جی بیلیبل کیس ته بیلیبل وای تخلق دې دمر دانه اوخه تخلق دې ناسور اوخه پاوډر بیلیبل کیس ته چې قوم بچي او د قوم سړي ټول تباہ او برباد کړ هغه بیلیبل کیسي وکیل پیسې والی او دغه ور پیش کیږي دا بیلیبل دی ما په دمر ضمانت پرې کیمه کولی پکات توبه او باسي هر وخت یا الله د خپل گرفت نم ساته یا الله د خپل قهر او د غضب نم ساته یا الله مونږ سره د رحم او د کرم معاملې کوا خدای استاد سیب امتحان تابع نه لګ الله فرمای کأنهن الياقوت والمرجان دا د جنت حوربه د یاقوت او د مرجانو په شانی پرنګ او په صفای او په خوبصورتۍ دا هغه سړی ته بدا انعامي هغه سړی ته چې کوم سړی په ګناه قادر شي او ګناه اونکی اراده د ګناه وکي او ګناه اونکی نو هغه به وای په قیامت کې سپیشل دو جنت ملو شي او ومن دونهما جنتان الله فرمایي د دینه سوا به نور جنتونه می خدا دو جنت به انعام دې سړی ته ملاوي نو عزیزانو گرفت د پروردگار عالم چې ده هغه په اراده باندې کیږي او په اراده کې بیا علا بکیږي
چې ګناه ته وکې، ګناه دې ونکړه نو دا ګناه به لیکلی کېږي نه. او که د نیک کار اراده دې وکړه، دا اراده دې وکړه چې زه جمعات لزم او لاره کې څه واقعه پیښه شوه او ته پاتې شوې، نو دا اراده د جمعات د تلو به ستا په عملنامه کې په نیکۍ کې ولیکلی شي. دا اراده دې وکړه چې پلانې سړی نن اوړو ورته نه دي میلاو شوي، غریب دی، کور ته ورځم چې د اوړو پیسې ورکم چې روټۍ ځان له راوړي، او لاره کې څه واقعه پیښه شوه او ورنه راغی، نو دا نیکي دی الله پاک لیکلی کوي. عزیزانو نن وګورئ ستا په دې ملک څه عذاب نازل دی، خو دا د دې ارادې خرابې دي کنه. نو عزیزانو عرض مې دا کولو چې د ګناه اراده وکړي او وې نه کړي نو نه لیکلی کېږي، او د نیکۍ چې اراده وکړي او وې نه کړي نو دا نیکي لیکلی کېږي. سره د بې پروایه ذات، سره د بې نیاز ذات، الله پاک انسان ته سره څومره کرم کړی دی او څومره مهرباني ورسره